السلام علیکم. د کهف سورت د تفسیر او ترجمې لړۍ ته ښه راغلاست. دا د کهف سورت د تفسیر او ترجمې پنځمه برخه ده. د کهف سورت د تفسیر او ترجمې د لړۍ په پنځمه برخه کې یوې بلې مهمې موضوع ته رسیږو. په تېره برخه کې به مو د کهف د ځوانانو مهمه او له درسونو او عبرتونو ډکه کیسه اورېدلې وي. په اوسنۍ برخه کې یوه بله مهمه موضوع بیانیږي. د دنیا پر اسبابو د غرور په اړه د یوه شکر کوونکي او کافر ترمنځ بحث چې الله پاک پکې د دنیا اصلي حیثیت موږ ته راښیي. دغه موضوع د کهف سورت په 32 آیت کې پیلېږي. د کیسې لنډیز داسې دی چې دوه ملګري وو. یوه په الله تعالی ایمان درلود او بل یې کافر و. دواړه مالداره وو. یوه یې خپل مال ټول د الله پاک په لاره کې صدقه کړی و او ځان ته یې نورماله ژوند ټاکلی و او آخرت ته یې پر دنیا ترجیح ورکړې وه. خو بل یې مال ذخیره کړی و او سخت پرې مغرور و او ټول پام یې پر دنیا ورټول و. الله پاک دغه کافر ته 2 باغونه او د ژوند نور امکانات ورکړي وو چې جزئیات یې قرآن کریم پر روانو آیتونو کې وایي. یوه ورځ هغه مؤمن سړی د خپل کافر ملګري ترڅنګ ورغی او نصیحت یې ورته وکړ چې د دنیا په ژوند مه مغروره کېږه، ځکه دا هر څه درنه پاتې کېږي او ته به ترې ځې. او آخرت د خوباییو په اړه یې ورته وویل. کافر ملګري په ځواب کې همدا ورته ویل او ټینګار یې کوه چې وګوره، زه همدلته باغونه او ښکلې ځمکې لرم او داسې فکر یې کوه چې دغه نعمتونه به همیشه له ده سره وي او دی به ورته ژوندی وي. او ویل یې چې که بیا هم قیامت راشي، د ده په فکر باندې که بیا هم احیانا قیامت راځي، په دنیا کې دا هر څه لرم، په آخرت کې به هم راته همدا ډول او تر دې غوره راکول کېږي. ځکه خو په ځان باندې او په خپل امکاناتو باندې ډېر باور او فکر یې کوه چې همدغه امکانات به په آخرت کې هم ورته برابر وي او په دنیا کې به هم دی پې آباد او کامیاب وي او په آخرت کې به هم دی بریالی. کمبخت په دې ګمان و چې دنیا کې چې دومره مالدار دی نو آخرت کې به هم مخکښ وي. د صاحب الجنتین په کیسه کې دغه دواړه ملګري مؤمن او کافر په خپلو دریځونو ټینګار کوي. مؤمن یې هڅوي چې د دنیا په مال او متاع غرور ونه کړي او د کفر پر ځای د الله پاک شکر ادا کړي چې نعمتونه یې ور زیات کړي او برکت پکې واچوي. خو برعکس کافر ملګری یې وایي چې دا هر څه ما پخپله کړي او د شکر په ځای کفر کوي. الله تعالی د ده په باغونو او مال باندې تباهي راولي او هر څه یې له منځه ځي. کله چې کافر دا هر څه په خپلو سترګو وویني او حقیقت ورته معلوم شي، سخت پښیمانه شي، خو دا پښیماني له وخته تیره وي او ګټه نه کوي. اوس راځو د کهف سورت د 32 ورپسې آیتونو ترجمه او تفسیر ته چې دغه موضوع د مؤمن او کافر ملګري بحث یادونه پکې شوې ده. د دغه آیتونو په پای کې درته د دې کیسې حکمت او درسونه هم بیانوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله پاک ته له رټلې شوي شیطان نه. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله چې ډېر مهربان او پوره رحم لرونکی دی. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. اے محمد صلی الله علیه وسلم، دوی ته مثال وړاندې کړه د هغو 2 تنو چې له هغو څخه یوه ته موږ د انګورو 2 باغونه ورکړل او د هغو چارچاپیر مو د خرماو د ونو قطار جوړ کړ او د هغو په منځ کې مو کرونده پیدا کړه. کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا وفجرنا خلالهما نهرا. کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا، یعنی باغونه یې ښه ښېراز او سمسور شول او بار نیولو یا میوه نیولو کې کموالی رانغی یا څه پکې کم نشو. وفجرنا خلالهما نهرا، او دننه په هغو باغونو کې موږ یوه ویاله وبهوله. یعنی په ټوله ښکلا باندې دغه باغونه ورته سمبال شوي وو او ټوله ښکلا یې درلوده. د انګورو باغونه وو، شاوخوا یې د خرما ونې وې او منځ کې ویاله روانه وه، اوبه بهېدې. یعنې دواړه باغونه یې ورته په ټولو امکاناتو او ټولو ښکلاګانو باندې ټولو میوه باندې برابر وو. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وكان له ثمر، او دغه باغونو یې ښه حاصلات ورکړي وو.
فقال لصاحبه وهو يحاوره. کله چې باغ ټول حاصلات درلودل او د خپل ملګري سره خبرې شروع کړې، خبرو اترو کې ورته وویل چې انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، زه له تانه زیات شتمن یم او له تانه زیات قوي کسان لرم. یعنې خلک، کلی، بچي، اولاد او په دې هر څه باندې مغرور او هغه څه پیغور یې ورته کوو چې د دې مسلمان یا مؤمن سره نه وو او د به همغې شیانو باندې غرور کوو. یعنې خپل ملګري ته یې ویل چې مال، دولت، ملاتړ، سړي له تانه ما سره ډېر زیات دي، نو که زه چېرته په دغه شرک او کفر په اختیارولو کې په ناحقه وای نو دومره مال او جایداد او دولت به ماله کمه کو. یعنې په اوس په زموږ او ستاسې په وخت کې چې انسانانو ته وګورې، هغوی چې ډېر مالدار دي، خلک فکر کوي دا به ډېر ښه خلک وي، دا به ډېر دینداره وي، دا به الله پاک ته نږدې وي ځکه مال یې ورکړی دی. نه، مال د الله پاک د مینې معیار نه دی. یعنې دې آیت ته چې انسان ګوري، له محتوا یې داسې برداشت کیدی شي چې حتماً به دغه مؤمن ملګري خپل دغه کافر ملګري ته دعوت ورکړی چې راځه دا باطل او دا شرک او دا هر څه پرېږده، الله پاک ته توبه وباسه، نصیحت به یې ورته کړي چې الله پاک به درته دغه نعمتونه لا زیات کړي، شکر وباسه او نیک انسان جوړ شه. خو له ده ښکاري چې دغه په باطل باندې ولاړ او په خپل مال باندې مغرور ملګري ورته ویل چې دغه اولاد او سړي او ملاتړ او هر شي کې چې څومره زیاتوالی راغلی دی دا د باطل په خاطر دی چې زه په باطله ولاړ یم او دا هر څه لرم. او ته چې مفلس یې خپل ملګري ته وایي چې ته چې مفلس یې، نو په دې معنا چې ته الله پاک ته نږدې نه یې، الله پاک په تا باندې مهربانه نه دی. نعوذ بالله. همدغسې د اوسني وخت کې وګورئ دغه کفري ملکونه چې څومره پرمختګ کوي، کافران څومره پرمختګ کوي، مسلمان ته پیغور کوي که ستاسې دین په حق وی او ستاسې دین رښتینی وی او تاسو د الله پاک نږدې بندګان وی، نو تاسې ولې دغه حالت لرئ؟ اسلامي ملکونو کې دغه وضعیت او دغه اسلامي ملکونه چې په فقر او بېوزلۍ کې اخته دي ځینې، نو دغه ټول پیغور ورته کوي. همدغه کټ مټ خبره همدغه کافر هم کوله، سره له دې چې تقدم او پرمختګ او دا هر څه د دې نه څوک انکار نشي کولی، اما دا خو د معیار د دې نه دی چې الله پاک چاته مال ورکړی نو په هغه به مهرباني. نه، که دغه مال د وزر د مچ د وزر په اندازه باندې حیثیت او ارزش لرلی، الله پاک به کافر ته نه وی ورکړی، ځکه کافر د الله پاک دښمن دی. نو مال د الله پاک د مینې او الله پاک ته د نږدېوالي معیار نه دی. مال یوازې د دنیا اسباب دي او چې کله پې فنا راشي، هر څه له لاسه وځي، بیا انسانان پوهېږي چې د مال حقیقت څه دی. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. بیا هغه کس، هغه په کفر باندې ولاړ ملګری، خپلو باغونو ته ننوتو په داسې حال کې چې په خپل حق کې تیری کوونکی و، په ځان باندې ظلم کوونکی و. قال ویې ویل ما أظن أن تبيد هذه أبدا، زه داسې فکر نه کومه، زه داسې ګمان نه کومه چې دغه شتمني او باغ به یو وخت فنا شي. یعنې ډاډه و نو چې مال او دغه څه جایداد او شیونه چې لري دا به نه فنا کېږي او همیشه به دی ورته ژوندی یو، دا مال او هر څه به ورسره وي. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. قال له صاحبه، یعنی هغه ملګري ورته وویل، هغه دوست چې و مؤمن، هغه ورته وویل وهو يحاوره، په داسې حال کې چې خبرې ورسره کولې، محاوره ورسره وه. أکفرت بالذي خلقك من تراب، آیا ته د هغه چا کفر کې، په هغه چا باندې کافر کېږي، په هغه چا باندې ایمان نه راوړې او ترې منکر یې چې خلقك من تراب، ته یې له خاورو نه پیدا کړې، ثم من نطفة، بیا یې له نطفې څخه پیدا کړې، ثم سواک رجلا، او ته یې یو بشپړ سړی یا انسان جوړ کړې. یعنې دا ملګری ورته د الله پاک هغه انعامونه په ده باندې ورښیي چې ګوره الله پاک ته له خاورو پیدا کړې، نطفه یې درنه جوړه کړه، بیا یې یو برابر انسان جوړ کړې، دومره مال یې درکړو. په دې نه ارزي ته چې شکر ادا کړي. خو هغه ملګري ځواب یې طبعا رد و. بیا ورته وایي چې لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لكن هو الله ربي، پاتې شوم زه، نو زما رب خو همغه الله دی. دغه مؤمن بنده وایي زما خبره چې ده،
یعنې ته خو دغه خبره کې، خو زما حال درته ووایم، خپل دریځ درته اعلان کړم. نو زما رب خو همغه الله دی، ولا اشرک بربي احده، او زه له خپل رب سره هیڅوک نه شریکوم، توحید باندې ټینګ ودرېږم او شرک نه کوم. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، او کله چې ته خپل بڼ ته یا باغ ته ننوتلې نو په هغه وخت کې ستا له خولې دا ولې راونوتل چې ما شاء الله، هر څه چې الله پاک وغوښتل، لا قوة الا بالله، نشته هیڅ قوت مګر هغه چې الله پاک انسان ته ورکړی وي، یعنې تر الله پاک قوي نشته، بل دا قوت چې کوم دی دا الله پاک انسان ته ورکړی، نشته قوت مګر دا چې په الله پاک باندې، یعنی الله پاک چې کله د انسان سره ملي او الله پاک انسان سره وي، انسان الله پاک سره اړیکه ښه وپالي، د قوت او هر څه ورته الله پاک ورکوي. بیرته ورته اوس وایي چې ان تراني انا اقل منک مالا وولده، که ته ما په مال او اولاد کې له خپل ځان نه ټیټ وینې، یعنې ولې کله چې دغه باغونو ته ننوتلې دا دې ونه ویل چې ماشاء الله لا قوة الا بالله، څومره ډېر مال الله پاک ما ته راکړی دی، خو برعکس ته په دغه باندې مغرور یې او زه درته ډېر کم ښکارم، ځکه تا ته مادیات ارزښت لري او معنویات درته ارزښت نه لري. همدغسې ځینې انسانان چې نورو ته د مال او د متا په خاطر په سپکه ګوري، دغه اوسنۍ ماده پرسته نړۍ کې چې خلک چې مال ولري هغه د احترام خاوند دي، او هغوی چې سره له دې چې ډېر علم ولري خو هېڅ ارزښت په ټولنه کې نه لري، نو همدغه وخت ته ورته خبرې همدغه کافر ملګري هم کولی او مؤمن هم ورته د همدغې نه ګیله کوي چې ګوره ته د مال په خاطر ما ته په سپکه سترګه ګورې چې ته مال لرې او زه نه لرم. آیا همدغسې ده؟ دې آیت کې یوه موضوع چې انسان ته ښکاره کېږي هغه دا ده چې کله مو یو څه لیدل، سترګې مو په خوږېدلې، د چا اولاد، د چا مال یا بل یا خپل چې کله مو لیدل، د دې دپاره چې د نظر نه محفوظ یو نظر نه شي او تاثیر پې د سترګو را نه شي، ځکه د سترګو تاثیر حق دی، نو همدا وایي چې ماشاء الله لا قوة الا بالله. د دې سره د سترګو تاثیر انشاءالله لرې کېږي. ځینې علما په همدې باور دي. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. فعسى ربي نو لرې نه ده چې زما رب ما ته أن يؤتيني خيرا من جنتك، ما ته ستا له باغ نه ډېره غوره را په برخه کړي، ويرسل عليها حسبانا من السماء، او ستا په باغونو باندې له اسمانه کوم آفت راولیږي، فتصبح صعيدا زلقا، چې په هغه سره به هغه سپېره ډاګ جوړ شي، یعنې په دغه آفت سره، یعنې که ته دغه تکبر کې او دغه عمره غرور کې نو الله پاک ته ډېر اسانه ده چې ما ته ستا له باغونو نه ښکلي باغونه راکړي او ستا په باغونو باندې آفت راشي، ځکه دا مال د متا د دنیا د محبت معیار نه دی د الله پاک. کولی شي تا نه یې واخلي ما ته یې راکړي، ما نه یې واخلي تا ته درکړي، دا د الله پاک خوښه ده. خو مه ډاډه کېږه، په خپل مال او متا او غرور مه کوه، ځکه چې د هر څه فاني دي، نه پاتې کېږي د ابد لپاره انسان څه. او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبه، او یصبح ماؤها غورا، یا د هغه اوبه په ځمکه کې پرېوځي، یعنې دغه اوبه چې روانې دي دغه ستا په باغونو کې دا ویاله دا وچه شي، فلن تستطيع له طلبه، او بیا ته هغه په هیڅ شکل باندې په هیڅ ډول باندې راونه شي ایستلی، یعنې دغه اوبه چې کله په ځمکه دننه شي نو ته یې نه شي راایستلی، ځکه چې الله پاک یې وچې کړي، نو ته به څه وکړې؟ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، او په پای کې همداسې وشول د هغه په میوه باندې آفت راغی او ټول باغونه او انګور او هر څه ورته تباه کړل. وهي خاویة علی عروشها،
او هغه دغه انګور او هر څه حاصلات چې وو چپه غورځېدلي ولیدل په باغ کې، هغه چې په خپل لګښت باندې یې جوړ کړي وو او خپل مخ یې په څپېړو باندې وو، یعنې داسې مخ باندې لاسونه کېښود. هغه ځینې خلک چې لکه مچ یا ځینې خلک چې دغه کوي خپل مخ په دغه باندې وهي، د افسوس چیغه کوي. ویقول او ویې ویل یا لیتنی لم اشرک بربی احده، ای کاش کې ما خپل پروردګار سره شریک نه وای ګڼلی، شریک مې نه وای نیولی، کفر مې نه وای کړی. ای کاش مې خپل پروردګار خبره او د هغه خپل مؤمن ملګري خبره چې د الله پاک خبره ماته کوله او د الله پاک لارې راته ښودله، کاش کې مې هغه منلی وای او داسې مې نه وای کړي. په تفسیر کې راځي چې د ده سره همدغه وشول چې ملګري یې ورته ویلي وو. د شپې لخوا یو آسماني افت د اور په صورت باندې راغی او ګرد باغ یې ورته وسوځاوه او د ایرو ډیرې یې ترې جوړه کړه. هغه پیسې چې د ګټې لپاره یې لګولې وې او زیار یې ایستلی و، بې ځایه لاړې. اصلي پانګه او ګټه دواړه یې له لاسه ووتل. بیا یې د افسوس نارې وهلې چې کاشکې مې الله پاک سره شرک نه وای کړی، الله پاک سره مې شریک نه وای نیولی. ولم تکن له فئة ینصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ولم تكن له فئة ینصرونه، او د الله پاک په پرېښودلو سره داسې ونه شول چې له هغه سره کوم لښکر اوسي چې له هغه سره یې مرسته کړې وای. من دون الله، غیر له الله پاک نه. که الله پاک غوښتی وای مرسته یې ورسره کوله، او که د الله پاک نه مرسته غوښتې وای الله پاک ورته دغه باغونه پرېښودل او مرسته یې ورسره کوله. وما كان منتصرا، او نه هغه دا وکړای شول چې په خپله د دغه آفت مخه ونیولی شي. هنالک الولایة لله الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبه. هنالک الولایة لله الحق، په هغه وخت کې څرګنده شوه چې د کارسازۍ واک برحق الله پاک ته دی. هو خیر ثوابا وخیر عقبه، همغه بهتره ده چې هغه یې وکړي او عاقبت همغه ښه ده چې هغه یې وښیي. بهترین عاقبت هغه ده چې الله پاک انسان ته وټاکي. خو که څوک غرور کوي، کیسې معلومه ده. قرآن کریم واقعي او د لوی تاثیر نه ډکې کیسې د انسانانو د عبرت لپاره بیانوي. د صاحب الجنتین یا د دوو باغونو د خاوند کیسه مو تر دې ځایه واورېده. لوی عبرت او درس پکې پروت دی چې په اورېدو یې د مؤمن زړه ډاډه کېږي او ایمان یې تازه کېږي. او د کافر لپاره درس دی چې د دنیا ښکلا که هر څومره زیاته وي فاني ده او له منځه ځي. تر هر څه مهم معنویات دي. مادیات فنا کېږي خو معنویات پاتې کېږي. له الله پاک سره اړیکه تر ټولو شیونو مهمه ده. همداراز انسان باید په مادیاتو مغرور نشي، بلکې د نعمتونو په بدل کې د هغه چا منندوی اوسي چې او شکر یې ادا کړي چې دغه نعمتونه یې ورکړي او بیرته یې ترې په اسانۍ اخیستی شي، نه دا چې کفر وکړي او ځان ته غره شي او په ځان باندې ډاډه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه دعا کوله چې اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفة عین، خدایه ما د یوې سترګو رپ په اندازه باندې خپل ځان ته مه پرېږده، ته د هر څه کارساز شه. که دغسې انسان فکر ولري او دغسې مخکې لاړ شي، هېڅکله به خوار او ذلیل نشي. مال ولرئ، د دنیا متاع ولرئ، د بهترین اسباب دي، نعمتونه دي، خو د الله پاک شکر یې ادا کوئ، الله پاک سره اړیکه ښه ساتئ او په نیکو لارو باندې مصرفوئ. که په غلطو لارو باندې انسان یا خپل مال مصرفوي یا پې غره شي او غرور کوي په نورو او نورو ته په سپکه سترګه ګوري، دا مال ترې الله پاک فنا کوي. دغه کیسه چې مو ولوسته همدا درس پکې دی. د دې کیسې درس په شکل باندې اوس دا نور آیاتونه راځي چې موږ ته د دنیا اصلي حیثیت ښیي الله پاک. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه انسانانو ټولو ته، دوی ته او ټولو ته، دغه چې پوښتنې تا نه کول او جر و بحث در سره کوو، ټولو انسانانو ته د ژوند د حقیقت یا د دنیا د ژوند اصلي حقیقت په یو مثال سره ورته وپوهوه. هغه مثال دا دی چې
کماء انزلناه من السماء. د دغه دنیا د ژوند مثال داسې دی چې نن موږ له اسمانه اوبه ورولې، فاختلط به نبات الارض، نو په دغې اوبو سره د ځمکې بوزغلی یا د ځمکې حاصلات یا شینوالی او باغونه ښه سره زرغون شول. فاصبح حشیم تذروه الریاح، او سبا ته همغه بیا پاشلي بوس شول چې بادونه یې په هوا وړي، یعنی دغه هر څه ګرد شول لکه هغه د بوس انسان ویني یا نور ویني چې باد یې داسې سره بادیي او وړي، دغسې شول. کله چې دغه دنیا او باغونه هر څه انسان ولري، او د ژوند مثال همدغه دی چې کله انسان دغه نعمتونه هر څه ولري او یو آفت پرې راشي او هر څه له منځه ویسي، انسان ته څه پاتې شي؟ هر څه ګرد شي. وکان الله علی کل شیء مقتدرا، او الله پاک په هر څه باندې قادر دی. یعنی د دنیا دغه فانی پسرلی او فانی او سری او زواله ښایست او سینګار مثال داسې وګڼه چې په وچه او مړه ځمکه باران وشي او هغه په یوه تکه شنه او ژوندۍ سیمه باندې بدل شي او په ګڼو بوټو باندې ښایسته شي او مختلف بوټي او ګډ وډ باغونه پکې پیدا شي، ډېر ښایسته ښکلا پکې راښکاره شي، مګر څو ورځې وروسته هغه تک ژیړ وګرځي او په وچېدلو او ژړېدلو باندې شروع وکړي، بالاخره خزان پرې راشي، بالاخره یو وخت سره وریبل شي او بیا میده میده او بوس شي او په هوا والوځول شي. داسې همداسې وګڼه د دنیا زړه وړونکې او ناپوه غولونکې ښایست حال او نمونه چې د څو ورځو له مخې ډېر ښکلی او زړه وړونکې په نظر راځي، بالاخره ذرې ذرې شي او په هوا کې والوځي او ګرد سلطې ورک شي او هغه سمسوره ځمکه وچ او صاف ډاک پاتې شي. د دنیا مثال همدغسې دی. المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. المال والبنون زینة الحیاة الدنیا، دغه مال او دغه اولاد یوازې د دنیوي ژوندانۍ او موقتي ښکلا ده. والباقیات الصالحات، او هغه چې پایښت لري، په اصل کې پایښت لرونکي نیکۍ، هغه نیک عملونه چې تاسې کوئ، عند ربک ثوابا وخیر املا، ستا د رب په نزد د نتیجې په لحاظ سره ډېر غوره دي او همغه پورې ښې هیلې تړلې دي او همغې سره انسان خپلې هیلې تړلی شي، ځکه د دنیا مال او متاع خو له منځه ځي، نیک عملونه دي چې د الله پاک سره ذخیره کیږي او همغې پورې انسان هیله تړلی شي او هیله کولی شي چې د همدغې نیکیو په بدل کې به الله پاک ریښتینې او اصلي باغونه انسان ته ورکړي چې هغه جنت دی. دغه ټول امکانات چې انسان په دنیا کې پسې منډې او ترړې وهي، الله پاک یې بدله په قیامت کې ورکوي او همدغسې ځای ته یې بیایي چې دا یې ارمان لري. ویوم نسیر الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. ویوم نسیر الجبال، یعنی اندېښنه خو د هغې ورځې په کار ده چې یوم نسیر الجبال، او موږ غرونه وخوځوو، وترى الارض بارزة وحشرناهم، او ته ځمکه بیخي لغړه ومومي، یعنی هېڅ نه یې سپېره ډاګ ترې جوړې. وحشرناهم، او موږ په دغه ورځ باندې په دغه وخت کې ټول انسانان په دغه ډول تر محاصلې لاندې راټول کړو، یعنی حشر یې کړو. فلم نغادر منهم احدا، له مخکینیو وروستنیو یو به هم پرې نږدو، هېڅوک به پاتې نشي، ټول به راټول کړو په یوه میدان، هر سړی به د خپل دغه حساب ورکوي. هغې ورځې ته فکر پکار دی. د دنیا متاع او مال دا فاني کیږي، غرور پرې نه دی پکار. الله پاک سره اړیکه جوړول پکار دي چې په دغه ورځ باندې چې ټول انسانان راټولیږي او هېڅوک به د سرکشۍ حق نه لري، اختیار به نه لري، بلکې حساب کتاب په بدل کې به دوی خپلو برخلیکونو باندې اخته کیږي. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. وعرضوا على ربك صفا، او ټول به ستا د رب حضور ته لیکي لیکي وړاندې کړی شي. لقد جئتمونا، راغلی تاسې موږ ته په همغه شان، یعنی تاسې به راشئ په قیامت کې موږ ته همغه شان، کما خلقناکم اول مره، څنګه چې مو اول ځل پیدا کړي وی. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا،
خو تاسې بیا داسې انګېرلې وه، داسې مو ګڼلې وه چې موږ ستاسې لپاره د کومې وعدې وخت نه دی ټاکلی، یعنې بیرته به موږ ته نه راستنېږئ. همداسې چې په خپل مال او متاع او دغو شیانو باندې د صاحب الجنتین په شان مغروره شوي یاست، فکر کوئ چې بیرته به الله پاک ته نه ستنېږئ، ټول به ورستنېږئ. څنګه چې الله پاک لومړی پیدا کړي یې همدغسې به بیرته ورستنېږئ. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووضع الكتاب او د ټولو انسانانو عملنامې به د هغوی مخې ته کېښودل شي. فترى المجرمین مشفقین مما فيه، هغه وخت کې به ته وګورې چې مجرمان به د خپل ژوند د کتاب ثبت شویو چارو نه ویرېدونکي وي. ویقولون او وایي به یا ویلتنا، افسوس زموږ په حال، وای زموږ په حال. ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. دا څنګه کتاب دی چې زموږ هیڅ وړوکی او غټ حرکت یا عمل یې داسې نه دی پرېښی مګر دا چې په دې کې ثبت شوی نه وي، یعنې هر عمل یې ثبت کړی دی، وړوکی او غټ. دا څنګه عجیب کتاب دی. ووجدوا ما عملوا حاضره، او هر څه چې هغوی کړي وي هغه ټول به خپلې مخې ته حاضر ومومي، ټول به ورته په کتاب کې صحیفه کې هغه عملنامه چې ورکول کېږي په هغې کې لیکلي ومومي. ولا یظلم ربک احدا، او ستا رب به په هیڅ چا یو بدسري په اندازه ظلم هم ونه کړي. نو د صاحب الجنتین په داستان کې مو واورېدل چې د دنیا ژوند او امکانات ټول فانی دي او انسان ته نه ښایي چې په دغو شیانو باندې مغروره شي، لکه څنګه چې د صاحب الجنتین کیسه راغله، هغه په خپل مال او متاع باندې غرور کړی و. ملګري ورته همدا نصیحت کو چې ګوره دا متاع او مال د دنیا چې دي دا فانی کېدونکي دي. الله پاک سره اړیکه جوړه کړه، دا مال او متاع د ژوند به درته څو چنده زیات کړي، او نه یوازې دا دنیا به مو ګټي، دلته به هم همدغسې خوشحاله او ارامۍ او آخرت به هم وګټي. خو هغه تکبر کول چې دا هر څه ما خپله پیدا کړي، د چا قصه کې هم نه یم، او قیامت کې که دا مال چې زه دلته لرم قیامت کې به هم همداسې په خپل بازو او مټو باندې دغسې مال ګټم. نو الله پاک پرې امتحان راوست او هر څه ورته تباه کړل، او بیا یې ویل چې کاشکې مې داسې نه وی کړي. موږ او تاسې ته هم همدا درس دی، مخکې له دې چې له نعمتونو موږ او تاسې محرومیږو او الله پاک مو له نعمتونو محروموي، باید مخکې له الله پاک سره اړیکه ښه کړو. دغه نعمتونه چې الله پاک راکړي دي شکر یې ادا کړو. مخکې له دې چې په آفت باندې اخته شي د الله پاک نه مننه وکړو، صدقه پکې ورکړو، ځکه الله پاک دا مال موږ ته راکوي امتحانوي مو چې آیا موږ صدقه ورکوو که نه، که نه یوازې په خپل ځان باندې خرڅ کوو، غرور پې کوو، کبر کوو، نور خلکو ته په سپکه ګورو. نه، د دنیا مال دومره مهم نه دی چې موږ او تاسې په نور خلک سپک وګڼو او غرور پرې وکړو، بلکې په دې مال کې د غریب دپاره هم برخه وکئ، د خپلو فامیل دپاره هم برخه وکئ، په خپل فامیل یې مصرفوئ، د خدای پاک په لار کې مصرفوئ، په خیر ښېګڼه باندې مصرفوئ. دغه نعمتونه به درته څو چنده زیات شي، دنیا کې به هم جنتي ژوند لرئ او په آخرت کې به هم د همدې بدله کې الله پاک تر دې ښه باغونه او خوشحالۍ او نعمتونه او ژوند او امکانات درکړي. که داسې ونه کړئ دا مال به مو له لاسه تللی، سبا به هیڅ نه لرئ او قیامت نه به محرومه شوي وي. ابدي بدبختي ده. تاسو ډېر مالداره خلک پیژنئ په چار اطراف کې ګاونډ کې چې دوی ډېر مالونه لرل، هر څه یې لرل، خو نن وګورئ د پولۍ ټک ته ناست دي. دا ځکه چې د دنیا مال فاني کېدونکی دی او انسان باید په هغې باندې غرور او تکبر او کبر ونه کړي، بلکې همیشه باید د الله پاک نه منندوی اوسي. چې الله پاک نه منندوی اوسي، الله پاک نعمتونه ورته زیاتوي او څو چنده نور نعمتونه ورکوي. نو دې کې موږ تاسو لپاره مهم درسونه دي. د صاحب الجنتین کیسه همدې آیتونو پورې پای ته رسیږي. ورپسې بیا د کهف سورت 50 آیت کې د ملایکو په اړه او آدم علیه السلام او ابلیس علیه اللعنه په اړه داستان راځي چې کله الله پاک دوی ته امر وکړ چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي، خو ټولو سجده وکړه، ابلیس ونه کړه. د هغې موضوع راځي. نور مو ښه وخت. السلام علیکم.